سړی څنګ سړی خورو ته سړی پرېږدي په سړي خو به خوږېږي چې سړی وي او د شکست حوصله نه لرم پښتون یم مقابل که مې زنځیر وي که زمری وي د پی ټي ایم څومره هم ملګري چې دي د هغې ټولو دپاره ډېر د غم خبر او د درد خبر دغه دی چې پرون په 4 تاریخ باندې منظور احمد پښتین چې بلوچستان ته روانو هغه گرفتار کړی شوی دی او چې کوم دی نو د اوس دا مهال هغه چې کوم دی نو د حکومت په قبضه کې دی یعنی گرفتار دی او گرفتار شوی دی د دې نه مخکې چې کوم دی نو منظور پښتین ته د صحیح اطلاعاتو مطابق چې کوم دی نو هغه ته باقاعده دغه ځای نه منع کړی شوی چې وایي دغلته به ته نه ځي خو بهرحال هغه تللی و بیا چې کوم دی نو بلوچستان نه هغه گرفتاره شوی دی نو د منظور احمد پښتین د پی ټي ایم چې څومره هم غړي دي ملګري دي مینوال دي یقینا چې هغه به خفه وي هغه به د منظور احمد پښتون په گرفتارۍ باندې ډېر زیات خفه وي خو داسې ده چې خفګان په کار هم دی خو دا سختې مرحلې سخت وختونه جیلونه قیدونه دا راځي پکې او که موږ د باچا خان بابا حوالې سره خبر وکړو نو هغې هم بلا جیل تیر کړی و د پښتنو دپاره یې بلا قربانۍ ورکړې وي که د باچا خان په عظمت او د هغه په خدماتو د هغه په پښتونولۍ باندې خبرې وکړې شي نو زما په خیال چې د کیمرو د بیټریانې به ختمې شي خو دغه خبرې به سر ته ونه رسي من خبر دغه ده چې دغه خلکو د پښتنو دپاره یو کار کړی دی نو نن که منظور احمد پښتین گرفتار دی او پښتانه ورپسې منډې ترلی وی نو د هغې لوی العمل دغه دی چې یو شعر دی که نه وایي چې ما په دې ښار کې داسې عمر تیر کو چې زم له ما سره ټول ښار روان دی شاید چې نن ټول پښتانه په ګڼ شمېر په منظور احمد پښتین پسې شاته ولاړ دي نو د هغې لوی العمل د هغه کار او زیار دی چې هغه د پښتنو دپاره څومره منډې ووالي څومره ترړې ووالي څومره د ورک شوو خلکو دپاره څومره مور او پلار چې کم دی خپلو بچو پسې چې ګرځېدل د هغې درکونه نه لګېده نو دغه خلکو دپاره د دغه مظلومه خلکو دپاره د دغه ورکو پښتنو دپاره منظور احمد پښتون ډېرې ستړیاګانې کړي دي نو هغه که نن د حکومت په ګرفت کې دی نو د پی ټي ایم ملګري دي بالکل خفه کېږي نه د قانون چې کومه لارې چارې دي هغه به کېږي او د هغې نه وروستو به منظور احمد پښتین راوځي نو په کار ده چې ټول ملګري ښه د حوصلې نه کار واخلي دغه سختې وختونه قیدونه تکلیفونه او دردونه او غمونه دا په سړو باندې راځي او بیا چې کم دی نو جیل چې کم دی نو دا خو دی د ازماروز نو د منظور احمد پښتون چې څومره هم ملګري دي پښتانه مینوال دي غړي دي هغې ټولو ته چې کم دی نو دغه پیغام دی چې بس د صبر مظاهره وکړئ توړ پوړ او په ملک انتشار د دغه شیزونو نه که لږه ډډه وکړی شي نو زما په خیال چې خبره په خبرو باندې هم کېږي نو انشاءالله چې منظور احمد پښتون به ډېر زر کې خیر هغه راوځي واپس هغه به باقاعده خپل کار او زیار واپس شروع کړي په دې دوران کې که حکومت ته هم څه داسې غلط فهمي وي نو په کار دی چې هغه هم لرې کړی شي او منظور احمد پښتون چونکې یو امن پرست سړی دی زه به دا ویم خبرې د امن او د پښتونولۍ کوي نو په کار دی چې حکومت هم ورسره مرسته وکړي انشاءالله چې ډېر زر دی چې هغه به راوځي نو دغه خبر شوی و ما ویل چې زه هم پې څه ووایم د منظور احمد پښتین په گرفتارۍ باندې بالکل د هغه گرفتاري په پرون په 4 تاریخ په بلوچستان کې شوې ده او چې کوم دی نو د حکومت په گرفت کې دی په قبضه کې دی او د دې چې کومه حکومتي چارې دي هغه به کېږي د هغې نه وروستو به بیا که په ضمانت یا که په هر صحیح بهرحال دغه به راوځي او سر ته به دغه کیسه رسي نو به دغه خبرو ټولو ملګري دي خبر هم وي او الله دې پاک د تاسو هم الله پاک د تاسو هم خوشحاله ساتي موږ هم خوشحاله ساتي او الله دې ستاسو هم حفاظت وکړي زموږ هم چېرته چې هم یې د خپل کور وطن د خپل کلي د خپل چاپېرچل او د خپل ګاونډیانو او د خپل ځان او دغه خلکو خیال ساتئ کم چې خپل خیال په خپله نشي ساتلی آباد اوسئ